استاد لته د قران ولې نه نوځي ولې ستا په زړه تعالی لګیدل دا او دا زمونږ د ماحول د بالکل 100% سره فټ دی مونږ د دومره جماعتونو کې ختمونه اوکل قاریانو صاحبانو غریبانو خپل سینې او خپل ژبې وشلولې خو فرق چا ګرانه غي دا چې سړی تاسو نه چې خدای چې هغه په تراو کې قران واوریدو او بس هغه کې بیا دا فرق پکې راځي هیڅ فرق پکې نه راځي هیڅ سره ما درته ویل چې ایو نسوار پر خودي وی اغم بیا چې دا کم از کم کار نشي کولای هغه دا دومره ټول قرآني ویلي هغه وجه دا چې تدبر نه کړي همدا غره کې کنور ګناهونه دي کنور ګناه او غزل کې دارا او دا غلط پوهه کړي شوی دی صفا خبره او ته اومغه بیانون کېم نه کوي زمونږ د جماعتونو ذمہ داران هم نه کوي چې به موږ کله کوو بیګما توحید باندې لګه خبره سخت کړي او ورسته بیا ځنه خلک به خپاو نن دا خبر ان شاء الله عمر ته بیا وضاحت کوم په درس کې باغ ناران کې چې بیا موږ کله صفا خبره کوو بیا بدل لګي بیا برداشت کولای نشي حالان کې قران کریم دا کم چې موږ ظلم کوو الله سره ما ته یره کیږي الله گواه ده چې ما ته یره کیږي چې دا شی سچ څومره پويګم ما علم کم ده چې دومره پويګم نه خو ما ته یره کیږي چې عمدک شی موږ د پاره باعث عذابونه ګرځي چې کوم ډرامه موږ دې سره کوو کوم نخره موږ دې سره کوو کوم موږ دې نه ټوکه جوړ کوو کوم دا موږ ډېر اوس خو لګ حالت خکېږي یا حافظان قاریان غریبان لخري او بیا خبره لګه په خې طریقې سره کوي خو عام خلکو ذهن کې دا چې بس ختم نیولې ده او بیا نه قضا کوي باقاعدګي سره زی او ټیک ټاک ټایم ته زی هغه غلط فهمي کړي هغه غلط پوي کړي شوی دی بیا چې کله ختمي بیا چې کم تقریر ته راولي هغه تقریر ممدا کوي چې را بس تاسو ډېر لوی ثواب وګټو بس تاسو ته جنت واجب شو بس تاسو کامیاب شوي او بس هغه سره مطمئن شي چې خیری ټول کار وشول او داسې نه ده قران کریم دې لپاره نه نازل شوی قران کریم د تدبر لپاره دی په دې باندې ځان په یولو لپاره دی په دې باندې عمل کولو لپاره دی ستا په لاس کې کوشش ته کوشش کوا کوشش باندې وته د الله تعالی د عذاب نخلاصي کاغه کوشش تا خپل وس مطابق تړلې هغه نه زیات نه الله تعالی ته په دینه نسی چې ول اسلامي نظام رانغه الله تعالی ته په دینه نسی چې ول د خلق نکان نشول الله تعالی ته په دې باندې نه نسی چې د ازمکه د حالت بد نه تا نسی ستا د کوشش مطابق چې ستا لاس کې کوم خبره وا هغه کم از کم هغه ټیک ټاکو کا په طریقې وکا الله تعالی به تخلاص کی الله تعالی به تخلاص کی نو دیو جن الله فرمایي چې ام علی قلوب اقفالها لکه تاسو موږ چې دا روغ قرآن کریم واوریدو زموږ په دې قرآن سینې کې رانه نه وته نو الله پښتنه کوي چې لګي ولټه وچرته تعالی خو نه لګیدلې دته دا ولې نه نوځي دا قرآن د سینې ته دا څنګه وایي الله تعالی فرمایي په سورته محمد آیت نمبر 24 کې او هغه موضوع ده اره موضوع باندې دومره تفصیل سره پکاروي خو اره موضوع موږ سره د عمر وخت نه بیا تاسو سورته مائده آیت نمبر 28 تم تلاړ شي سورة مائدہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 67 وش پیتم سورت نمبر 5 آیت نمبر 67 آیت نمبر 67 وش پیتم 67 پارا نمبر 6 سورت نمبر 5 آیت نمبر 67 67 چې تاسو په لګ د قران کریم هغه اهمیت او اندازه پته ولګي چې موږ د میاشت یو نیمه تیر کړه چې کم از کم موږ د خپل خدا اندازه ولګي یا ایها الرسول اے پیغمبر بلغ اور سوا تبلیغ کا ما ده غشی انزل چې نازل شوی دی الیک استا طرف ته من ربک استا طرفنا د تبلیغ د پاره شی کم یو ده د قران کریم دی خلق ته اورا سوا او نور آیتونه راځي غم تاسو ته خیمه هغه ځکه الله فرمایي لتنذر او ير وخلق په دې قران ذری سره لکه ته جهنم بیان بسنګ کوي چې دا قران کریم نزدا دغه آیتونه دی نوښدا نو دا خلق ته اورا سوا او دې باندې تاسو ما ابتدا کې پوي کړی وای بیا ځان پوي کوي چې څلور ذمہ داریان دي قران کریم سره تړلي یو دې یتلو علیهم آیاتک د دې تلاوت درستګي دویم دی وعلمهم الكتاب د دې تعلیم ورکول زمونږ دا درس او تدریس کوم دی دا دویمه پهلو ده دا تعلیم دی قران کریم دینه بعد به دریم پهلو ده والحکمت تعلیمات نبوی یعنی دا قران کریم په داسې عملی طور باندې پیش کړل شي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زندگی وا
زندگی نمونه لکه ما قران کو زخه بیانوم خو زما عمل چې د قران مطابق نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندگی نه وي نو دا حق ادا نه دی دا حق ادا کړي مان نه دی او څلورم بیا ويزکیهم دا غوې لکی کی صفائی ته او دینه مراد تربیت ته چې کم قران ته خلق تخای او مغه قران دی خلق ته تربیت ذریعہ جوړه کا چې خلق پاغه باندې تربیت وکي چې جهاد څنګه وي تبلیغ څنګه وي مون څنګه وي حج څنګه وي شپه څنګه تیرای چې هغه تربیت حاصل کیداږي دا څلور کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران مطابق او دیتا فرض منصبی وای فرض منصبی مطلب دا چې دا د الله تعالی بنیادی ذمہ داری د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله طرف نه هم دکوا هغه هم دکوا هم دې لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را لګل شوی وو چې هغه ته قرآن الفاظ هم درست کی هغه ته قران کریم په معنی مطلب مو خی هغه ته قرآن مطابق خپل عملی نمونه زندگی و خی او تا په باندې او چلای دا په باندې تربیت وکړي بیا الله فرمایي کچېره دې دا کارونه ک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته کدا کار دې اونکو نو تا باندې رسوله پیغام رسانی د الله تا بداله پیغام رسانی وکړي نه کچېره تا د قران د خبره سره د خلکو ته اون رسو والله دا صحم آیات ته د باندې ځان پوي کوي والله یعصمک من الناس الله به خلکو نه بچ کوي دغه چې قران بیانوي ما ذاتی تجربه د اعلان کې موږ د قران کریم د 100 کې 1% کار نه کړي خود دومره زیات مشکلات دومره زیات دمکیانی دومره زیات یرا دومره زیات د خلکو بدرت دومره د خلکو خو الحمدلله دا ټول شي نه ناکام شي او تعالی بچ کی والله یعصمک من الناس الله به خلکو نه بچ کی دا خبره دې لپاره نه کومه چې خپل ځان د تخیمه ما ډیر معمولی ونته دې لپاره عمل کړی ډیر معمولی انتهایی معمولی هغه باوجود موږ هغه کې ترجمه کوله ګول چوک کې مخکې ما اشاره کړیو باقاعده سړی راته نمونه او خدل ټایم راته او خدو چې دې ټایم باندې مستا باندې دغه حمله کوم او داسې وکوم او داسې وکوم الحمدلله پس هغه الله تعالی ولی سار کړل او حتی چې خپل تعارف را سره او د فلانی ځای ما بیا چې پته ولګي او حقیقت موجود وو بیا دا ټول شي نه الله تعالی نه کم کړی الله تعالی هغه ناکام کی هم دا غنګي نور بار ډېر په هر صورت کې نو دا الله فرمایي چې کله دا کار کوي نو یعصمک الله به بچ کوي ان من الناس د خلقنا غبراوي غما یری غما د کار کو رکاوټ م جوړاو تا د الله تعالی دا کار اسانای ندی وجنه دا کار په شوق سره او زړه او په جرأت سره کوا ان الله بشکل تعالی لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر ته دا د سورته مائده اړوي ما د سورته مائده د امدې سورته مائده آیت نمبر 83 هم وګوره 83 درې اتیایم 83 درې اتیایم وہ میں سپارے ابتدائی آیت ہے دوا میں سپارے لومبنے آیت وَإِذَا سَمِعُوا او ارکلا چغی واورد ما هغا کبا اغا خبر اغا کلام انزلا چی نازل کڑے شوے دے الى الرسول پیغمبر طرف تا ترا تبگوری اعینهم سترگد آغوی تفیدو چی تویی سترگی تویی من الدمع اخکے مما دهغنا عرفو چی پجندلی دی دوی من الحق د حقنا دا یو اعلی معیار ده الله تعالی دې دمغه ته حاصل کی وړر کم مسلمانانو ته دا حاصل من سره په درس کې فیضون کې یو سړی او یا بغا چې چر تمراتلو هغه یو کس داسې مال دلې چې هغه آیتونه ما تلاوت کول او داغه سرګونه بوخ کی روانه سرګونه بوخ کی روانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې یو حدیث هم ده چې قران کریم داسې انداز کې ولې لکه چې ژاړي لکه چې ژاړي اومدغه الفا انداز کې قران کریم په زړه کې بیا اثر کوي الله تعالی دا کیفیت موږ کې پیدا او کې خدا د هغه ترتیل دویمه دریمه او یا څلورمه اشاره چې کله ترتیل برابر کی بیا تدبر راشي بیا غنه ورستو تا د قران سره مینه پیدا وشي بیا غنه ورستو چې کله ته قران اوري چې هغه امام تلاوت کوي یا خپل تلاوت کوي او غواوري پکار د چې تاسو ترګي په خپل او خیره پریدي لکه څنګه چې موږ خپل مردگان را یادو موږ هغه لپاره ضروري نه چې شکل جوړ بس په خپل سترګو او خیره روان شي هغه چې هغه سره موږ مینه فورا موږ سترګي او خیره پریدي یا یو بل څه شی د تکلیف یا بل داسه هغه به موږ روان شي نو قران کریم په کار دی چې دغه کیفیت جوړ کی په موږ باندې چې موږ سترګونه او خیرات لیدل شروع کی او بیا الله فرمایي یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
اے الله موږ